بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو په دې هیله چې ښه به یاست. ډاکټر صاحبانو خوشبختانه چې تر دې دمه پورې زموږ ته سیستمیک پاتالوژي ښه روانه ده او موږ تاسې وکولی سول چې د هضمي سیستم د پورته برخو ناروغۍ وپېژنو یا ووایو نه. نن به د خیره موږ تاسې د لویو کولمو ناروغۍ شروع کوو. لکه څنګه چې تاسې ته معلومه ده، ما تاسې ته ویلي و چې کوښښ به مو دا وي چې د هر برخې یا هم د حتی د فصل یا هم د سیستم او یا هم د هر غړي د شروع په وخت کې به زه کوښښ کوم چې د نوموړي غړي اناټومي، فیزیالوژي، هیستالوژي درته ریوایز کړم او دا تاسې ته ډېره ګټه کوي. دا چې څومره تکراریږي تاسې ته فایده ده، همداسې ده که نه ده؟ نو نن د خیره لوی کولمې چې زموږ تاسې د هضمي سیستم تر ټولو زیاته مهمه برخه ده او یا هم ډېره حیاتي برخه ده، په دې باندې به خبرې کوو. ډاکټر صاحبانو، لوی کولمې هیڅکله له پامه مه غورځوئ. په لویو کولمو کې هم مختلفې ناروغۍ واقع کیدای شي او تشخیص یې اسانه کار دم نه. که چیرته څوک د لویو کولمو په اناټومي، فیزیالوژي او هیستالوژي باندې سم خبر نه وي، نو د ناروغیو تشخیص به ورته ډېر ګران کار وي. په دې خاطر د لویو کولمو اناټومي ستاسې باید فینګر ټیپ په یاد زده وي. ډاکټر صاحبانو صحیح؟ نو لارج انټسټاین یا هم غټې کولمې ډاکټر صاحبانو چې د کوچنیو کولمو څخه وروسته شروع کیږي او په بطن یا هم په ابډامن کیوټي کې قرار لري. لوی کولمې ډاکټر صاحبانو عالمانو د کار د اسانۍ دپاره په شپږو برخو باندې ویشلي دي. پر څو برخو تقسیم شوي دي؟ شپږ برخې: سیکم، اسینډینګ کولن، ترانسورس کولن، ډسینډینګ کولن، سیګماید کولن او ریکټم. دغه شپږ مهمې برخې دي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو؟ لوی کولمې تقریبا له یو څخه نیولې تر 1.5 متر پورې اوږدوالی لري. اوږدوالی تر 1.5 متر دی، یعنې تر کوچنیو کولمو لږ. په داسې حال کې چې کوچنیو کولمې تر 6.5 څخه نیولې، حتی بعضې وخت تر 7 متره پورې هم کیدای شي چې اوږدوالی ولري. ډاکټر صاحبانو صحیح سو؟ د لویو کولمو او د کوچنیو کولمو ترمنځ ډېر غټ توپیر شته. موږ تاسې کولی سو چې په یغو توپیرونو سره غټې کولمې تقریبا 4 توپیره لري له کوچنیو کولمو سره. کیدای شي چې دا یو ډېر تکنیکل سوال هم وي. که چېرته تاسې د خیره اگزیټ ته ولاړاست، ممکن هلته هم داسې سوالونه راځي ډېر چې what is the difference between the large and small intestine. توپیر یې تاسې باید فینګر ټیپ په یاد ولرئ. ډاکټر صاحبانو 4 غټ توپیره لري. تر ټولو لومړی توپیر خو دا دی ډاکټر صاحبانو چې لوی کولمې غټ ډیامیټر لري نسبت و سمال انټسټاین ته. ډیامیټر یې څنګه ده؟ یا پراخ دی. صحیح سو؟ د یو. دوهم توپیر یې دا دی د غټو کولمو ډاکټر صاحبانو له کوچنیو کولمو سره. دلته ګورئ دغه ځینې شیان چې زه تاسې ته نن وایم، دغه اناټومي، فیزیالوژي، دغه شیان خو موږ پاتالوژي کې نه دي لیکلي، موږ هغه جنرل ټپس لیکلي دي، نور خو زه تاسې ته همداسې تشریح کوم. صحیح سو؟ نو بل یو غټ توپیر یې څه و ډاکټر صاحبانو چې دې ډیامیټر غټ ده. بل توپیر یې څه دی ډاکټر صاحبانو؟ داسې چې د دغه لینت، خو په هر صورت لینت یې لا دونه مهم نه وي، د دې ډاکټر صاحبانو د غټو کولمو په 3 نقاطو کې لانګیچوډینل مسلز سره رایوځای سوي دي او فولډز جوړ کړي دي. نس واسپو ګورئ هغه 4 طبقې، یعنې به یو هیستالوژي ته ولاړ سم بېرته راځم دې ته. صحیح سو؟ موږ تاسې ویلي و هضمي کانال اکثره برخې څو طبقې لري؟ 4 د هیستالوژي له نظره. اوټرموسټ سیروسا وه نه، چې شاوخوا تر دې یو میزنټري راتاویږي نه، او یا اډوانټیج په ځینې ځایونو کې ورته ویل کېږي، خو دلته سیروسا ځکه ورته ویل کېږي چې دا د پیروټونیم په واسطه باندې کور کېږي اکثره. بل تر هغوی د لاندې بیا چې عضلاتي برخه یا مسکولارس طبقه. مسکولارس طبقه ډاکټر صاحبانو د داخل خواته سرکولر او د باندې خواته لانګیچوډنل په اوږدو ورسره غځېدلي وو دا تارونه نه، او په سمال انټسټاین کې یو سموث سرفیس جوړ کړی و. په داسې حال کې چې په لارج انټسټاین کې دا صحیح دی ډاکټر صاحبانو چې انر سرکولر عضلاتي برخه یې داخلي خواته څنګه وي؟ سرکولر وي، خو په د باندې خواته چې مثلا موږ تاسې وګورو ډاکټر صاحبانو، تاسې فرض کړئ داسې د باندې خواته چې وګورو لانګیچوډینل یې بیا ډاکټر صاحبانو داسې نه دي چې په اوږدو ورسره غځېدلي ګرد چاپېره داسې، مثلا دغسې نه دي غځېدلي داسې. صحیح سو؟ بلکې څه رقم سوي دي؟ دا په 3 نقاطو کې د لانګیچوډینل طبقه سره رایوځای سوي ده
او 3 فول ډی جوړ کړي دي، 3 پولې دغسې ورباندې جوړې کړي دي چې دې پولو ته موږ څه وایي؟ ټینیا کولای. څه شي ورته وایو؟ ټینیا کولای. یوه دلته مثلا ګورئ بله فرض کړئ دلته په 3 نقاطو کې صحیح سو، بله پلی مثلا په هغه بله نقطه کې داسې جوړه کړې ده. سر مو خلاص و ډاکټر صاحبانو؟ په 3 نقاطو کې. نو دا یو بل غټ توپیر ده چې دا څه لري؟ ټینیا کولای لري، په داسې حال کې چې سمال انټسټاین ټینیا کولای نه لري. بل غټ توپیر یې دا دی ډاکټر صاحبانو چې په لارج انټسټاین کې دا ټینیا کولای لارج انټسټاین ته هاسټریشن یا هم پاوچ لایک سټرکچرل وربخشي. مثلا د دغو په مابین کې دا سرکولر طبقه یا دا نور طبقې چې دي هغه په بغل کې ټینیا کولای غځېدلی دی نه، د دوی په مابین کې چې کوم برخې دي هغه داسې څه رقم دي ډاکټر صاحبانو؟ داسې کڅوړه کڅوړه شکل یې بخښلی دی، کڅوړه کڅوړه لکه دا ته معلومیږي. دا هسټریشن یا هم دغه کڅوړه کڅوړه شکل په سمال انټسټاین کې نسته. دا یې 3. څلورم توپیر چې ده دلته څو دانې باډر او ما درتل په دې باندې 3 چې هر باډر یا هرې پولې ته څه وایي؟ ټینیا کولای. یو باډر په دې کې فری ده، یو باډر یې فری ده، بل باډر باندې موږ تاسې پوهېږو چې اکثره ځایونو کې خصوصا ټرانسورس کولن کې ډاکټر صاحبانو انټیریرلی چیر باندې مشتی ده میزنټریک یا پرین یو میزنټریک باډر ده او په یغو پسې یوژولي اومنټم هم ورباندې اټچ وي، میزنټریم ورباندې اټچ وي. او بل باډر کې بیا ډاکټر صاحبانو څه وي؟ یو قسم کڅوړه کڅوړه غوندې شحمیاتو غوندې جوړښتونو باندې وي چې دې ته اپنډیسز وایي. صحیح سو؟ یا اپنډیسز اپیپلوکي ورته وایي که څه ورته وایي. ښه پر صورت دغه تاسو ته معلومیږي ګورې دلته د کوچني کڅوړه کڅوړه غوندې شیان چې لکه زنبکان چې په راځړېږي په دغه باډر پسې نه وینې خو یو باډر یې بیا ټوټل ګوره په دا بل باندې دغه ده میزنټري ده او دا بل باډر چې د پورته خواته ټوټل فری ده. دا 3 دانې کولای لري نه. په هر صورت ډاکټر صاحبانو دا ټینیا کولای چې په 3 کنجانو کې دا په دغه کې ټینیا کولای ډاکټر صاحبانو په ورمیپارم اپنډکس باندې نه لیدل کېږي یو، او بل په ریکټم کې نه لیدل کېږي. کله چې ریکټم او ورمیپارم اپنډکس څخه شروع یعنی دا داسې لانګیچودنل فایبرز داسې له ورمیپارم اپنډکس څخه فرض کړي ډاکټر صاحبانو دغه کله چې هلته ورسېږي فرض کړي داسې په یوغه باندې او په ریکټم باندې داسې غځېدلي وي، وروسته بیا بالاخره چې دغه ته راورسېږي سیکم برخې ته او بیرته تر سیګماید کولنه پورې دا څه شی چې دا په 3 نقاطو کې سره یوځای کېږي او دغه ټینیا کولای جوړوي. نو ټینیا کولای یو په ورمیپارم اپنډکس نسته او بل په ریکټم باندې نسته. دا په یاد لرئ. صحیح سو ډاکټر صاحبانو؟ ښه پر صورت دغه عمومیات او عمومي فرقونه و چې ما درته ویل چې څلورم فرق یې چې و ډاکټر صاحبانو چې د لویو کولمو په جدار باندې له پاسه یو قسم له شحمیاتو څخه ډکې کوچني کوچني کڅوړې لیدل کېږي چې هغوی ته موږ ته څه وایو؟ اپنډکس، سمال اپنډکس، کوچني کوچني اپنډیسز، اپنډیسز. صحیح سو؟ دا په لارج سمال انټسټاین باندې نه لیدل کېږي. نور غټ غټ توپیرونه هم لري ډاکټر صاحبانو. مثلا د سمال انټسټاین پر داخل کې چې دی موږ ته چې وګورو د فینګر لایک فرایجکشن د دغه ویلای دی په داسې حال کې چې دی کې غم نسته، د دې داخلي سرفیس چې وي ډاکټر صاحبانو سموت نه وي خو لیکن ویلای هم نه لري. لارج انټسټاین هم د سمال انټسټاین په ډول سره داخل خواته سرکولر فولډ لري چې هغه خپل اهمیت لري. په هر صورت فزیولوژي ته بیا وروسته راسو. اوس موږ تاسې فقط د سمال انټسټاین او د لارج انټسټاین ترمنځ فرق وکړو. موږ وویل چې لارج انټسټاین 1.5 متر لري وجود لري او د لارج انټسټاین شروع ډاکټر صاحبانو له کوم ځای څخه ده؟ له ایلیوسیکل وال څخه ده یا له ایلیم څخه شروع دي او ختم یې په څه شي ده؟ په انس باندې ختمیږي. صحیح سو؟ په انس باندې ختمیږي. شروع یې ګوري ډاکټر صاحب له دې برخو یا له سیکم څخه شروع ده اپنډکس څخه او ځي پر څه باندې ختمیږي ډاکټر صاحبانو؟ په انس باندې ختمیږي. او ما درته چې دا 6 مهمې برخې لري. صحیح سو؟ چې هر یوه یې ډېره زیات اهمیت لري. ما تاسو ته مخکې ویل چې موږ کولی سو چې په 2 میډ کلیویکولر لاینز او یو سبکاسټل یو هم
یو بل لاین ده چې په دغه باندې موږ تاسې څه کولی سو ابډامینل کیویټي پر څو برخو کې ویشلی سو په 9 ریجنونو کې ویشلی سو دغسې وو که نه په 9 ریجنونو کې دلته فرض کړئ امبلیکس ده صحیح سو عموما ډاکټر صاحبانو د لارج انټسټاین شیرو چې ده شیرو دلته تاسې فرض کړئ چې دلته هیپ بون دی ډاکټر صاحبانو صحیح سو له په دې ځای کې دا فرض کړئ چې دا څه شی دی ایلیم د دې شیرو چې دی ډاکټر صاحبانو لومړۍ نقطه چې ده هغه ته موږ څه وایي سیکم سیکم کې 2 سرې دي یو سوری دی اپنډکس دی ورته داخلته او بل شی ده سیکم 3 سرې دي په اصطلاح یو پورته خواته خپله له اسنډینګ کولن سره دوام ده یو چې د اپنډکس سوری ده او بل د څه سوری ده ایلیوسیکم دغه سیکم برخه چې ده ډاکټر صاحبانو تقریبا یو څه پراخه برخه ده نسبت کولن نورو برخو ته یو څه پراخه ده دلته معمولا هغه ټول فاضله مواد چې راوځي له کوچنیو کلمو څخه ډاکټر صاحبانو هغه اول دلته ځای په ځای کېږي له دې څخه وروسته بیا بالاخره قرار په اسید نیکولن کې لوړ ځي سیکم برخه چې دی ډاکټر صاحبانو دغه بالکل ایلیم اورپس ته نږدې یو څه فولډز لري داسې چې دا فولډز د څه شي دنده لري ډاکټر صاحبانو داسې دنده لري لکه یو وال غوندې دنده ترسره کوي یعنی هر هغه مواد چې له ایلیم څخه بیرته سیکم ته راسي هغوی ته اجازه نه ورکوي دا فولډ ماننده جوړښت دی چې بیرته داخل سي وچیش ته ایلیم ته یا هم سیکو ایلیل ریفلکس مخه نیسي چې هغه بیا په خپل وار سره ځینې ناروغۍ رامنځته کوي سر مو خلاص ډاکټر صاحبانو د دې جملې څخه په ورمیپام اپنډکس باندې موږ تاسې خبرې وکړې سیکم د موقعیت له نظره ډاکټر صاحبانو په رایټ ایلیک پوسا کې وجود لري سیکم ډاکټر صاحبانو انټیریر او میډیالي د څه په واسطه پوښل شوی ده د پیروټونیم په واسطه باندې پوښل شوی دی او شاوخوا یې ځینې برخې چې دي ریټروپوراټونیل دي د پیروټونیم څخه د باندې وي سیکم خپله ځان ته مشخصه میزنټري هم نه لري موبایل برخه ده یو څه متحرکه په داسې حال کې چې اپنډکس هم میزنټري درلوده تاسې په یاد ما تاسې ته پرون ویل او دغه نورې برخې هم لري صحیح سو پرده سیکم د لویو کلمو شیرو برخه ده او معمولا دومره شیان ورته چې ورباندې موږ تاسې خبرې وکړې دي بالکل همدومره تکرار دپاره همدومره صحیح ده صحیح سو له سیکم څخه وروسته ډاکټر صاحبانو بیا څه شی شروع کیږي آفرین بیا ورڅخه اسینډینګ کولن شروع کیږي اسینډینګ کولن چې بیا ډاکټر صاحبانو دی دغه دوهمه برخه ده د لارج انټسټاین معمولا په رایټ پلنګ ساحه کې اکثره وخت وجود لري دغه رایټ لمبر ساحه کې د دوی هم میډیل او انټیریر برخې ځینې پر چی باندې پوښتل شوی د پیروټونیم او نوره برخه چې د ریټرو پیروټونیل ده دا هم له پیروټونیم څخه څه دی باندې خواته ده سر مو خلاص سو اسینډینګ کولن چې ډاکټر صاحبانو د نس په خپله په بطن کې وجود لري او د دې جوړښت هم داسې ده لکه د کولن د نورو برخو جوړښت د دې برخې وظیفه به بیا ټول د خیر وروسته یو ځای وایو خو په هر صورت اسینډینګ کولن چې کله پورته ځي ډاکټر صاحبانو موږ پوهېږو په دغه ځای کې چې دلته لیور ده What is this? It is lever. او د لیور کوم لوب دلته راځي؟ رایټ لوب دی نه؟ بالکل انپیریر اسپیکټ د لیور رایټ لوب ته نږدې دا یو پلکس جوړوي ډاکټر صاحبانو پلکزر پیژنئ یو دغه جوړوي کجنل غوندې قرار داسې دغه لاندې راځي ان تر امبلیکس پورې کیدای شي راوځړېږي او بالاخره تاسې یو قسم خېټه کوي دلته نه بالاخره ځي ډاکټر صاحبانو موږ پوهېږو په دغه برخه کې بیا څه ده سپلین ده دلته بیا موږ پوهېږو چې سپلین ده نه د سپلین مخ ته یو څه انپیریرلی دلته یو بل پلکزر جوړوي ډاکټر صاحبانو دغه پلکزر ته موږ څه وایو هیپاټیک پلکزر او دې ته څه وایو سپلینیک فلکزر دا پلکزرونه ډیر مهم هم دي ډاکټر صاحبانو ما تاسو ته پرون یو څه ویل هضمي کانال د امبریالوژي له نظره چې دا جوړیږي ما درته چې فوري ګټ وو هند ګټ وو او
میډ ګډ صحیح تر دا پلګزرز پورې عموما موږ پوهېږو چې د میډ ګډ څخه جوړې شي له هغو څخه وروسته بیا چې کولن جوړ شوی د هغه په چیش په ډول هینډ ګډ باندې جوړ شوی د هینډ ګډ په طریقه سره جوړ شوی دی صحیح سو د امبریالوژي له نظره یې اهمیت ډېر ده او زه به تاسو ته وروسته واسکولر سپلای وایم هغه کې هم دلته ډېر مهم خبرې شته ښه په هر صورت دا بیا ډاکټر صاحبانو له یو پلګزر څخه تر بل پلګزره پورې کولن ته څه شی وایي ټرانسورس کولن وایي او بالاخره په دغه سپلینیک پلګزر کې دا راکښته کېږي کښته ځي اسینډینګ مین لوړ تلل ډسینډینګ مین کښته تلل نو دې ته څه شی وایي ډسینډینګ کولن یعنی دا معنا چې دغه چې ده د اناټومي له نظره موږ تاسې پوهېږو چې انپیریرلی سیکم دا د اسینډینګ کولن او سپیریرلی چې ټرانسورس کولن هیپاټیک پلګزر او ټرانسورس کولن بیا موږ تاسې پوهېږو چې یو دواړه انډ یو انډ یې په چیش پسې وصل ده هیپاټیک پلګزر یا دې ته موږ رایټ او لیفټ پلګزر هم وایي که هیپاټو سپلینګ نه ورته وایي صحیح رایټ پلګزر او بل یې په لیفټ پلګزر پسې وصل دی صحیح سو نو موږ پوهېږو چې بیا ډسینډینګ کولن له چیش څخه منشا اخیستی دی ډاکټر صاحبانو له سپلینیک فلګزر یا هم لیفټ فلګزر څخه او بالاخره کښته ځي تر څو په دې کولمو یو قسم اس شکل کولمو باندې بدل سي سیګما ته ورته سیګما پېژنئ نه چې دې ته بیا څه وایي موږ تاسې سیګماید کولن او دې ته موږ تاسې ډسینډینګ کولن دې ته ټرانسورس کولن او دې ته اسینډینګ کولن او دې ته سیکم دې ته ورمیپارم اپنډکس صحیح سو دا ډسینډینګ کولن چې دی ډاکټر صاحبان د جوړښت له نظره دا هم همدغسې ده لکه څنګه چې لارج انټسټاین نورې برخې دي او دا عموما په څه شي باندې ختمیږي په سیګماید کولن نور ډاکټر صاحبانو دا صرف د کولن جوړښت ټول یو رقم ده هغه که اسینډینګ ده که ډسینډینګ ده که ټرانسفر ده او که سیګماید ده خو صرف د موقعیت په اساس او یا هم د مطالعې د اسانتیا په خاطر یا هم د مریضانو د اسانه پیژندګلوي په خاطر باندې دغه ځانګړي نومونه ورکول شوي دي یعنی که د کولونوسکوپي په واسطه باندې موږ تاسې ولاړ سو د داخل خواته وګورو تقریبا په اسانه سره څوک نشي چې اوس دا ډسینډینګ کولن دی دا اسینډینګ کولن دی په دې کې پلانکی شی ده په دې کې پلانکی شی ده په استثنا د موقعیت ته یې نشي پیژندلی نور د داخل له خوا هم جوړښت دغسې ده او شاوخوا وال جوړښت هم داسې تقریبا ټول کولن ده خلاص سر مو خلاصو سیګماید کولن ډاکټر صاحبانو چې بیا سیګما غوندې شکل لري دا له ډسینډینګ کولن څخه شروع او پر چیش باندې ختمیږي پر ریکټم باندې ختمیږي دا د دغه پنځمه برخه وه نه د کولن پنځمه مهمه برخه یې وه او له دې څخه وروسته بیا څه شروع کیږي ریکټم ریکټم چې له نامو څخه یې معلومیږي ډاکټر صاحبانو دا هم لاتیني کلمه ده ریکټم سیګماید کولن د سیګما غوندې شکل لري ریکټم نسبت نورو برخو ته یو څه ازاده ده نه او هغه بیا بالاخره پر چیش ختمیږي په انس باندې ختمیږي ډیر ښه ریکټم بیا له لوی نور کولمو سره یو څه فرق لري ډاکټر صاحبانو ریکټم چې مختلف ډیامیټرونه لري ډاکټر صاحبانو چې له اته څخه نیولې تر 14 سانتي 15 سانتي پورې په ځینې وختونو کې اندازه لري ریکټم د کولمو له نورو برخو لارج انټسټاین سره څه فرق لري یوه برخه خو دا چې دا موس ډیسټل برخه ده بل یو څه ډیالیټډ ده بل په دې باندې له پاسه ټینیا کولای نه لیدل کېږي بل هسټریشن نه لیدل کېږي صحیح سو دغه هغه نه ده کڅوړه شکل نه لیدل کېږي او په دې باندې یعنې مطلب دا ده چې هغه دلته را رسېږي سیګماید کولن کې دغه هغه برخه یې ډاکټر صاحبانو ټینیا کولای یا دغه لانګیچوډنل مسل فایبر په دې باندې څه په دې باندې بیرته تت کېږي صحیح سو دلته د تت کېدل ډېر اهمیت لري ډاکټر صاحبانو یو خو د ریکټم باید کافي اندازه پراخ سي د غایطه موادو د تجمع په وخت کې تر څو ډیفیکیشن چانس پیدا کېږي صحیح سو ډیفیکیشن چانس خو هره ورځ نه چې سړی وغواړي نه دا ویډیو بنده سي یو مسخره یم بیا درته کوم نو بعضې وخت ضرورت دا ده چې دلته باید غایطه مواد جمع سي تر څو چانس د ډیفیکیشن پیدا سي او له هغو څخه وروسته بیا څوک ریکټم خالي کړي یا ډیفیکیشن وکړي نو دا باید پراخه سي الاستریسیټي باید زیاته وي خپل ډایمیټر هم باید زیات بل دا د ډیفیکیشن په وخت کې باید
نسبت نور کولن ته د دغه مومنټس تیز وي او که چیرته دغه یوازې سرکولر برخه وای د لانګیچودنل طبقه داسې نه وای ورباندې غځېدل د دې پاراسټالسیس یا د دې حرکتونه بیا دونه سلو وای نه لکه نور کولن یعنی دا ډیپیکیشن کې د دې عموما د دوه طبقې مهم عضلات په ډیپیکیشن کې ډیر مهم رول لري. سر مخلاصو ډاکټر صاحبانو. نو بل دا نور دغه چې دی د کولن اکثره ډاکټر صاحبانو یو په دغه کې ځینې برخې فری وي چې یو سیکم ډیر فری ده یو ډاکټر صاحبانو دغه چې دا ډیره اوږده میزنټري لري دغه سیګماید کولن میزنټري ډیره اوږده ده چې فری رقمه ده یو د ترانسورس کولن چې دی ډاکټر صاحبانو ډیر فری ده هایلی فری برخه ده. نور چې وی اکثره کولن په د شاوخوا جوړښتونو پسې څه رقم دی ډاکټر صاحبانو اټیچ ده د ریکټم په شمول ریکټم هم ډاکټر صاحبانو ټینګ اټیچ ده په دغه ساحه کې متحرک نه ده. سر مخلاصو همدغه خبره وی چې اکثره وخت ډاکټر صاحبانو ولولس ډاکټر صاحبانو په کومه برخه کې واقع کیږي په سیګماید ځکه چې هغه هایلی فری ده میزنټریم ډیره اوږده ده د دې برخې. سر مخلاصو اوس موقعیت تاسې ته ښه معلومیږي د اناټومي له نظره. اوس مثلا تاسې کولی شئ چې وایئ چې اسینډینګ کولن په کومه برخه کې پروت ده ترانسورس کولن په کومه برخه کې پروت ده ډیسینډینګ کولن په کومه برخه کې پروت ده مثلا له دې څخه موږ پوهېږو سیکم په رایټ ایلیک پوسا کې او دغه په لیفټ ایلیک پوسا کې پروت سیګماید کولن درته معلومیږي ډاکټر صاحبانو او دا بیا په څه شي برخه کې پرته ده ډاکټر صاحبانو پیلویک برخه کې ریکټم بیا پیلویک برخه کې پروت ده. صحیح سو ډاکټر صاحبانو. اوس دغه نارمل اناټومیکل ریجنز او مثلا دغه نور چې مثلا انټیریرلی او مثلا دغه ډیر کوچني کوچني شیان به پریدو چې مثلا ته پښتورګي ده د پښتورګي په انټیریو انفیریور بخش انټیریو میډیل اسپیکټس باندې دا راته کیږي او مثلا ل رائټ پښتورګي سره څنګه تیریږي دا خبرې پریدي یو دا تاسو خپل مطالعه کوي. صحیح سو نه په ما پسې اړه لري. اوس راځم د غټو کولمو ډاکټر صاحبانو دا خو یو غټ حیاتي غړی سو کنه دی تغذیه ته ضرورت لري. د غټو کولمو غټه دنده دا ده ډاکټر صاحبانو چې غایطه مواد تر هغه وخته پورې سټور کی تر کوم وخته پورې چې ډیپیکیشن چانس پیدا کیږي. بل د ځینې منرالونو او واټر جذب دی ډاکټر صاحبانو. موږ پوهیږو تر هغه وخته پورې ډاکټر صاحبانو غایطه مواد چې کله په خوله کې له ناړو سره یو ځای سي شی ورڅخه جوړیږي بلوز کله چې بیا د معدې له تیزابو سره یو ځای سي شی ورڅخه جوړیږي کایم. دغه کایم تر هغه وخته پورې دغه نوم ورباندې یادېږي تر څو د سیکم په برخه کې دا د باندې خواته وځي یعنې دا معنا چې له ایلیم څخه د باندې سیکم ته وځي ورته څه شی وایي نه په سیکم په ایلیم کې لا ورته کایم وایي او له دې څخه د دغه خواته چې وځي د سیکم خواته بیا څه ورته وایي سټول ډېر بیا وروسته ورته سټول ځکه چې له دې څخه له دا کایم څخه اکثره اوبلن مواد بیرته جذبیږي او له غایطه مواد له دغه کایم څخه چې جوړیږي سیمی سایلډ یا هم نیمه جامد رقمه ماده فاضله مواد. صحیح سو هغه چې نور ورته ضرورت نه وي بدن کې هغه جوړیږي اوبو ورڅخه جذبیږي ډاکټر صاحبانو ځینې منرالونه هم ورڅخه جذبیږي او د غټو کولمو چې نور هم ته استعمالوي دي مثلا د نارمل فلورا په واسطه باندې وټامین ک جوړېدل او داسې نور. صحیح سو نو دا چې د غټو کولمو وظیفه هم اکثره وخت د اوبو جذب ده یا هم مثلا د ریکټم په برخه کې ډیر ښه واسکولر سپلای دغه د پلکسس دی حتی موږ تاسې کولی شو چې ځینې میډیسن د ریکټم د لارې ځینې کسانو ته ورکو نه موږ تاسې په هضمي کانال کې دوه ځایونه ډیر ریچ واسکولر سپلای لري ډاکټر صاحبانو چې یو سب لینګل دغه برخه کې ده نه تر ژبه لاندې او بل چې د ریکټم په برخه کې نو بعضې وخت دواګانې چې موږ تاسې غواړو په ایمرجنسي ډول سره جذب سي نو موږ کولی شو چې هغه ریکټل یوز کو او بیا هم سب لینګول یوز کو نو په دې اساس کولمو ته ډاکټر صاحبانو ریچ بلډ سپلای ورغلی دی. موږ پوهیږو چې ډاکټر صاحبانو دلته ابډامینل اورټا راته سوي ده څه راته سوي دي ډاکټر صاحبانو موږ پوهیږو دا ډیافرام ده تر دې څخه لاندې داسې او ابډامینل اورټا دا د امبلیکس په ساحه باندې په دوه کې تقسیمیږي رایټ تر امبلیکس لاندې که نه که امبلیکس په ساحه تر هغو لاندې ده right to left iliac artery او دا بیا internal external
ایلیاک آرټري باندې بدلیږي. نو بلډ سپلای چې دی ډاکټر صاحبانو موږ پوهېږو چې د لارج انټسټاین دلته دوې خبرې دي. ما تاسو ته مخکې وویل ډاکټر صاحبانو تر هیپاټیک پلکزر پورې عموما دغه چې ده له معدې یا له ډیډینم څخه تر هیپاټیک پلکزر پورې دا د امبریولوژي له نظره به د میډ ګټ څخه جوړیږي نه میډ ګټ ټیوب جی ټي ټیوب څخه جوړیږي او له دې څخه وروسته دا خوا چې دا بیا څه څخه جوړیږي هند ګټ. نو همدارنګه د دې دا که چېرته چا څخه د اناټومي له نظره یېرېدل هند ګټ او میډ ګټ مه یېروئ. میډ ګټ ته ډاکټر صاحبانو عموما واسکولر سپلای له چی څخه راغلی سوپیریر میزنټریک آرټري څخه. صحیح سو؟ یعنې دا معنا چې موږ پوهېږو ډاکټر صاحبانو دغه برخه اسینډینګ کولن برخه او عموما دې خوا ته هم داسې یوغه جوړ شوی دی اوس پلکسس. دا د چی څخه منشأ اخلي ډاکټر صاحبانو؟ سوپیریر میزنټریک آرټري څخه راغلي چې دا بیا تاسو ته معلومیږي مثلا له دې څخه میډل او سوپیریر ورته وایي انپیریر فکر کوم که لیفټ ټو رایټ اول خو لیفټ ټو رایټ په دې کې معلومیږي لیفټ ټو رایټ کولیک آرټري. دا خوا چې ده بیا ډاکټر صاحبانو میجورټي چې ده بیا د چی په واسطه باندې ورکول شوي د وینه ډاکټر صاحبانو انپیریر میزنټریک آرټري د ټرانسورس کولن ځینې برخو ته descending colon sigmoid colon او حتی د ریکټم ځینې برخو ته له دې څخه وینه ورکول شي. ځینې برخې ته ریکټم ته بیا موږ پوهېږو چې وینه دغه له خوا ورکول شوې ده ډاکټر صاحبانو د انټرنل ایلیک آرټري په واسطه باندې هم ورته راغلي دي نه انټرنل ایلیک آرټري. نو دغه د وینې سپلای ده. بل موږ پوهېږو چې ډاکټر صاحبانو د دې کولن دغه آرټریانې دغسې په اواز نه دي زړېږي چې د کریبر کلینونه ورغلي. دا موږ پوهېږو چې د کولن په ډاکټر صاحبانو په دغه یو بارډر پسې میزنټري مښتې ده دغسې ده که نه ده. دا میزنټري چې څادر رقم داسې ورته راغځېدلي ده په دغو کې دا رګونه ورغځېدلي دي هم ورڅخه تللي دي هم ورغځېدلي دي هم لمفاوي رګونه ورڅخه تللي دي او هم عصبي تارونه شریانونه ورغلي دي. وریدونه او عصبي تارونه په دغه میزنټري کې ورڅخه تللي دي په دا پرده کې ورڅخه په شیټ کې ورڅخه تللي دي. صحیح دی ډاکټر صاحبانو؟ نو عموما ډاکټر صاحبانو دلته وین ډرینیج څنګه ورڅخه کیږي؟ وینس ډرینیج هم په همدې ترتیب سره کیږي ډاکټر صاحبانو. موږ پوهېږو چې لارج انټسټاین چی ته ور ډرین کیږي؟ پورټل وین ته. آفرین. نو دغه په همدې ترتیب سره دا وریدونه هم ورڅخه راټولیږي او په نتیجه کې انپیریر او سپیریر برانچ د چی ورڅخه جوړیږي ډاکټر صاحبانو؟ د پورټل وین. د انپیریر او سپیریر اته ریکټم اکثره برخې تر ریکټمه پورې او په نتیجه کې یو غاټ ورید ورڅخه جوړیږي چې هغه چیرته ځي؟ اینې ته یا لیور ته ځي. خو یو شی ډاکټر صاحبانو دا د ریکټم برخه چې ده ډاکټر صاحبانو دلته د ریکټم په سب میکوسا کې ډاکټر صاحبانو دوه مهم پلکسس ده. چې شي پلکسس واسکولر پلکسس یو یې سوپرفیشل ده او بل یو څه ډیپ ده. د ریکټم ځینې کښته برخې چې دي ډاکټر صاحبانو هغه سیسټمیک وین ته ورډرین کیږي یعنې انپیریر وینا کې وته مستقیم. ځینې برخې له ریکټم څخه چې ته ورډرین کیږي ډاکټر صاحبانو انس ته نږدې انپیریر وینا کې وته او لوړې برخې چې ته ورډرین کیږي پورټل وین ته. نه سوس پوه د ریکټم کښته برخې چې دي مستقیما انفیریر وینا کې وته ورډرین کیږي او پورته برخې چې دي چې ته ورډرین کیږي پورټل وین ته. خو د دوی په منځ کې کوچنی ډاکټر صاحبانو نازک وریدونه شته چې زړه یې وغواړي پورټل وین ته یې وینه ورڅخه تللی شي چې زړه یې وغواړي سیسټمیک وین یا هم که چېرته دې خواته پرشر ډېر سو یې خواته ځي که یې خواته پرشر ډېر سو دې خواته راځي. ځینې وختونه ډاکټر صاحبانو دا به زه تاسې د خیره دا خیر دا به اوس پرېږدو په قطع د چا خبر دلته یوه نښه پکې کښېږدئ. زه چې کله تاسې ته هیمارایډ وایم دا په هیمارایډ کې ډېر اهمیت لري. دا کولیټرل دلته جوړېږي یوژولي کولیټرل چې کله جوړ سول که په انس کې جوړ سول ورته چې شی وایي هیمارایډ
که په مرۍ کې جوړ سول کښته برخه کې ورته ورسېس که چېرته داسې و چې په نس باندې له پاسه جوړ سول سپیډر نیوای او که چېرته مثلا په هغه بیا بلې خبرې دي صحیح سو هغه خو چې دا خپله دا په دې کې شک نشته چې دا خپله وریکوسایټس ده خو وریکوس وین کې بیا کولیټرل نه وي هغه بیا د وینې د سټیسیس او زیات پرشر له وجې په رګونو باندې فشار اچوي رګونو جدار خرابېږي ټرشه شکل پیدا کوي چې هغو ته بیا موږ څه وایو وریکوس وین هغه ما تاسو ته خپله ویلي دي په ټسټس کې بیا څه ورته وایي هغوی ته وریکوسیل خو خیر عموما هیماراید ورسیس او سپیډر نیوای کولیټرل ښه مثالونه دي چې پورټل هایپرټنشن له وجې رامنځته کېږي زه بیا تاسو ته دغه د خیره وایم چې ولې پورټل هایپرټنشن رامنځته کېږي وینس ډرینج تاسې زده سو لنډه ده چې پورته خواته چې شته ټول موږ پوهېږو پورټل ورید ته ورډرین کېږي خلاص بل څه دی ډاکټر صاحبانو د دې ډاکټر صاحبانو دغه ده دلته ګورئ داسې ښایسته ده زه دلته ورته ګورم په دغه کې عکسو کې هم تاسې ته معلومېږي سپیریر میزنټریک آرټري ګورئ کومو برخو ته وینه ورکړې ده انپیریر میزنټریک آرټري کومو برخو ته وینه ورته ورکړې ده په دې کې هم تاسې ته معلومېږي نه ډاکټر صاحبانو د هرې برخې رایټ کولیک آرټري لیفټ کولیک آرټري دا څه ده ایلیاک ټرنک ښه دا د اورټا برخه ده سپیریر ډیویژنز خو دا د هرې برخې ځان ته نوم ورکول شوی خصوصا دا د جراحي صاحبانو هغه څوک چې غواړي جراح شي د هغوی لپاره ډېر اهمیت لري د وسکولر سپلای باید دغه هر یو رګ اوس موږ ته ضرور نه ده چې هر یو یې ځان ته وایي چې دا پلانکی رګ پلانکی نه ډېره اسانه ده یو ډیاګرام غواړي که څوک غواړي چې اناټومي تل په یاد پاتې وي نو څه دې وکړي یو ډیاګرام دې رسم کړي نو بلډ سپلای موږ وویل ډاکټر صاحبانو چې اکثره برخه د چیش په واسطه باندې دغه کېږي سپلای کېږي ډاکټر سپیریر او میزنټریک آرټري او د انپیریر میزنټریک آرټري وینس ډرینج موږ تاسې پوهېږو چې شته د ډاکټر صاحبانو پورټل وین ته لیمفاټیک ډرینج لیمفاټیک خو پېژنئ نه لیمفاټیک ډرینج دا ډاکټر صاحبانو له دې خوا څخه موږ پوهېږو له ټرانسورس کولن څخه له اسینډینګ کولن څخه له بخشش ډسینډینګ سیګماید او ریکټم څخه دلته ډاکټر صاحبانو دې ته نږدې ځینې لمفاوي عقدات دي رایټ مثلا صحیح سو رایټ سپیریر میزنټریک آرټري ته دا بیا ورډرین کېږي صحیح سو دلته نور کوچني کوچني لمفاوي عقدات دي په نتیجه کې موږ پوهېږو چې دغه سپیریر میزنټریک آرټري ته نږدې غټ لیمف نوډونه شته او انپیریر میزنټریک آرټري ته نږدې دغه ته میزنټریک آرټري ته نږدې هم لیمف نوډونه شته نو د کولن اکثره برخه ډاکټر صاحبانو لمفاټیکس د کوچنیو کوچنیو لیمف نوډونو په واسطه باندې راټولیږي ګورئ تاسې پکې ورک سواست دا لمفاوي رګونه داسې راغلي دي صحیح سو او په نتیجه کې څه جوړ شوی دی ډاکټر صاحبانو ورڅخه لیمف نوډ بیا دلته فرض کړئ بل لیمف نوډ دلته بل لیمف نوډ بیا موږ پوهېږو چې د دغو ایپرنټ لیمفاټیکس راځي بل لیمف نوډ جوړوي هغه بیا داسې پسې راځي مثلا بل لیمف نوډ جوړوي نه طریقه خو ستاسې زده ده په دغه طریقه سره را روان وي ده له رایټ لیفټ سایډ یا هم اسینډینګ ډسینډینګ او ټرانسورس کولنز سیګماټس کولنز څخه په دغه طریقه سره لیمفاټیکس ورڅخه راټولیږي په نتیجه کې ټول چې سره یو ځای کېږي ټول لیمفاټیکس توراسیک ډاکټ سره او بالاخره ځي موږ تاسې پوهېږو چې له چیش سره لیفټ څه شي جیګولر او هغه مو زده جیګولر وینز له چیش سره یو ځای کېږي لیفټ سایډ سبکلیوین مین سره لیفټ سبکلیوین او لیفټ جیګولر آرټري د دواړو د بخشش د وینز په د تماس په مابین دلته موږ پوهېږو سیسټمیک وینز سیسټم ته ورګډېږي لمپ ټول او دغه ته موږ څه ویل رایټ توراسیک ډاکټ په یاد مو دي توراسیک ډاکټ نه یوازې ورته وایي چې ما ته ویل چې په دغه طریقه سره دا خو چې دي چې په واسطه د رایټ لیمفاټیکس نور ټول د توراسیک ډاکټ په واسطه باندې لاندې دواړه پښې او ټول بطن او دا ټول یو دا نیمای سینه لاس نیمای غاړه نیمای سر دا خو چې د بیا ډاکټر صاحبانو چې په واسطه د رایټ لیمفاټیکس په واسطه باندې راډرین کېږي خو خیر هغه تاسې ویلي دي ما صرف یو روي د تاسې د دې لپاره چې ییر مو نسي یو
دغه مې وکړه په اصطلاح باندې یادونه مې ورڅخه وکړه. نرف سپلای چې دی ډاکټر صاحبانو موږ پوهېږو چې د جوړښت له نظره وروسته بیا هم هیستالوژي ته یو وارې راګرځم. دلته فلکسس ته پکې نرف فلکسس یې په دوو برخو کې دی، یا په سبمیکوسا کې دي او بل یې پر چش کې دی ډاکټر صاحبانو په مسکولارس برخه کې دي. چې دغه نرف فلکسس عموما ډاکټر صاحبانو د سمپټیټک سپلای سره دغه پرسټال چې سره کم کیږي کمیږي، او په پاراسمپټیټک سره هغه څه کیږي زیاتیږي. ترشحات ټول په پاراسمپټیټک سره کم کیږي زیاتوالی کوي، او په سمپټیټک سره کموالی پیدا کوي. نو دا نرف فلکسس له کومې خوا ورته راغلی دی؟ موږ پوهېږو ډاکټر صاحبانو چې پاراسمپټیټک یې له ویګس نرف څخه راغلی دی. ویګس نرف یوه جوړه عصب دی، لسمه جوړه چې په غاړه باندې یوازنۍ لسمه جوړه کرینل نرف دی سیزي ابډامن ته نه، او یا ټول نس له غاړې څخه کښته یوازې یو کرینل نرف څو دانې دي؟ 12 جوړې دي. له هغو څخه یوازې لسمه جوړه کښته ځي تر غاړه نه. همدغه ویګس نرف باندې تر کولمو پورې رسېږي، او لارج انټسټاین ته هم ویګس د پاراسمپټیټک نرف سپلای د چی په واسطه ورسوی دی؟ ویګس. دا ګوري بعضې خلک وایي معده مې رایشي ډاکټر صاحبانو او اعصاب مې ورسره ګډوډ دي، معده مې له اعصابه د معدې ګیس مې سر ته ختلی، بل ورته بغسې وخاندي، په کومه لارې وخوت، کوم چینل خو نه دی ورغلی. خو ګوري دا رښتیا وایي دا خلک د برین او د اعظمي سیستم په منځ کې مستقیم کانټاکټ ته سي، هغه ویګس نرف دی که نه دی؟ مستقیما اپسټ سټمک انټسټاینل پرابلمز پیتالوجي مستقیما برین متاثره کوي که نه کوي؟ صحیح ده؟ یا چې ما کله چاته ویل دي چې دغه سر ګنګ سیم تشویش مې وي مثلا داسې د ژوند څخه خوند نسم حضور ته دا له مثلا د هاضمي سیستم یوه ناروغي وي له دې څخه کیدای سي، یا بل چا ورته ویلې به هغه باید بغسې وخاندي، ځکه چې دوی کانسپچوال نه ورباندې پوهېږي چې په کوم میکانیزم. صحیح سو؟ نو دا عموما ګورې لینک لري، مستقیم له اعصابو سره لینک لري ویګس. خو څه رقم سپلای دی ډاکټر صاحبانو؟ پاراسمپټیټک. سمپټیټک سپلای دی کولن له چیش څخه دی ډاکټر صاحبانو؟ له چیش سره؟ سکرم کښته برخو څخه سکرل نرف دی. عموما ډاکټر صاحب هم رښتیا وایي پاراسمپټیټک ډاکټر صاحبانو د ریکټم ډاکټر صاحبانو د انس د برخو پاراسمپټیټک سپلای چې دی ډاکټر صاحبانو هغه بیا د سکرل نرف څخه دی. پاراسمپټیټک یې له ویګس څخه نه وي بلکې له چی څخه وي؟ سکرل نرف څخه وي. او سمپټیټک سپلای چې دی ډاکټر صاحبانو موږ پوهېږو چې هغه څه دی ډاکټر صاحبانو؟ ابډامینل چین څخه دی. ابډامینل نرف چینز تسمى نرف فلکسس یو دغه چې دی ډاکټر صاحبانو خیر خبره بلې خواته ځي، نو زه به یې درته نه وایم. تاسې دونه په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو چې کله دغه سپاینل نرف د باندې راوځي هغه شاته یو پوسټیریر ما یو انټیریر او انټیریر بیا موږ تاسې پوهېږو چې څه جوړوي؟ چین، داسې کوچني کوچني ګنګلیان جوړوي، چینز توراسیک او ابډامینل چین جوړوي. د ابډامینل چینز اکثره سمپټیټک سپلای به هغو ته له هغې څخه ورکول کېږي، عموما له سپاینل نرف څخه په نس کې دننه چې دي. صحیح سو؟ چې کولن ته هم له هغوی څخه دلته ځینې سوپیریر او انفیریر میزنټریک پلکسس دی راځي ډاکټر صاحبانو دی هغه د سمپټیټک. صحیح سو؟ نو دا عموما له دې څخه یعنې ځینې ګنګلیان په سوپیریر او په انفیریر ارټري ته نږدې ګنګلیان دي، له هغوی څخه بالاخره مختلفو برخو ته یې نرفز راغلي دي، او ټولو غټو کلمو ته یې نرف سپلای له هغې ساحې څخه ورکړی دی. دا نرف که سمپټیټک دی که پاراسمپټیټک دی پلکسس جوړوي، یو قسم جال جوړوي چې یو چې دی ډاکټر صاحبانو په خپله ماسکولارس طبقه کې دننه یعنې او بله پر چش کې د سب میکوسا کې. عموما په سب میکوسا کې ډېر د پام وړ ده په لارج انټسټاین کې ډاکټر صاحبانو. دغه یې مغه هیستالوژي ده ډاکټر صاحبانو. ما تاسو ته مخکې ویل اپنډیسس اپیپلوکي. صحیح سو؟ اپیپلوکي ډېرو ته وایي، یو ته اپیپلوکا وایي. صحیح ده؟ اپیپلوکا دغه اپنډیس اپیپلاکا دی ډاکټر صاحبانو. دغه چې دی ترانسورس بخشش دی، هغه لانګیچوډنل مسل سټینیای جوړه کړې ده او دا یې هاسټن جوړښت ده. دا یې داخل خواته سرکولر فولډز دي، ته معلومیږي چې په دا درېیو طبقو کې داسې اوږده تارونه ورسره تللي دي. که چېرته اپنډکس څوک پیدا کوي مثلا ته رالې دغه ځای د پریکو نس چې ودې کتل اپنډکس څنګه پیدا کوي؟ دا ټینیا پالو کوي. یو وخت کې ګورې ټینیا ختمیږي او پر ځای باندې چې راځي اپنډکس، چراګانې په دغه ډول سره پیدا کوي.
نو د هیستالوژي له نظره ما درته چې څلورې برخې لري، میکوسا ده، سب میکوسا ده، مسکولاریس طبقه ده ډاکټر صاحبانو، او سیروسا ده. ټولې خبرې موږ تاسې وکړې. عموما په سب میکوسا کې ډاکټر صاحبانو بخشش دې ته تاسې متوجه یاست، دا چې د مسکولاریس او دا سب میکوسا برخه ده او دا میکوسا ده. ګورئ سب میکوسا ته او د میکوسا په مابین کې ځینې لمفاټکس دلته هم شته، لکه پیر پیچ چې په کوچنیو کولمو کې وو. یو بل موږ پوهېږو چې میکوسا په برخه کې لارج انټسټاین چې دی هم د داخل له خوا څخه سیمپل کولمنر اپیتیلیم په واسطه پوښل شوي دي. دلته پکې ویلای نسته، اما په لارج انټسټاین کې هم شپریمانه غدې شته. دا غدې د لارج انټسټاینل جوس جوړوي، یعنی دا اکزوکراین غدې دي. دا اکزوکراین غدې انتر مسکولاریس میکوسیپس رسېدلې وي. درته معلومیږي ډاکټر صاحبان لا کرپټس رقم په دې کې هم ګابلیټ سیلز ته ډاکټر صاحبانو، حتی د دې د لاندې په دغه برخو کې ځینې ارجنټاپین سیلز هم شته، پینیټ سیلز ته، ارجنټاپین سیلز ته، او د دغو عموما ډاکټر صاحبان د اکزوکراین غدواتو په واسطه باندې میوکس جوړیږي. میوکس په دې معنی چې دا د باندې خواته باید راوځي، او عموما د غټو کولمو مابین باید دغسې غوړ وي لکه په موبلینو چې د غوړ کړی وي، تر څو غایطه مواد ډېر سافټ پکې تیر سي. همداسې ده که نو په دې خاطر باندې دلته بې شمېره غدوات شته. دا هغه سکریشن چې دي ډاکټر صاحبانو مستقیما نرف سپلای سره یو ځای، یعنی سمپاټیټک سپلای سره د دې ترشحات کمیږي او پاراسمپاټیټک سره زیاتیږي. بل خپله ډاکټر صاحبانو د دې غایطه موادو موجودیت هم دې ته لوکلي زمینه مساعدوي چې د دغو افرازات زیات سي. سر مو خلاص د ډیاریاګانو په وخت کې عموما د دغو ترشحات بې اندازې ډېر سي، تر دې اندازې چې سړی تر ډیهایډریشن مرحلې پورې ورسوي، یا د ډیهایډریشن سرحده پورې بعضې وخت رسولی سي. صحیح سو ځکه هلته انفلمیشن پکې شروع سي، په دغو ټولو میکوسا کې څه سي، پرمیبلیټي زیاته سي، د وینې پلازما اکثره وخت سکریشن په ډول سره د باندې وځي، لکه مثلا زه به تاسو ته وایم ازموټیک ډیاریا. خیر هغه ډېر دغه دی چې هغه باندې باید خیر وروسته خبرې کوو. د حجراتو ډولونه هم دلته تشریح شوي دي چې کوم کوم ډول دي، ضرورت نه پیښیږي ډېر چې ورباندې خبرې وکړو. شپار سره ډاکټر صاحبانو تاسې اوس په اوس واسطې لارج انټسټاین په اناټومي، فیزیولوژي او په هغه باندې په هیستالوژي باندې، فیزیولوژي کې به یو وار بیا هم یو څه بحث کوو ډاکټر صاحبانو. د لارج انټسټاین مین فنکشن چې ده څه دی ډاکټر صاحبانو؟ د غایطه موادو جوړول. څنګه غایطه مواد جوړوي؟ داسې چې له هغوی څخه مایات جذبوي. سر مو خلاص سو؟ مایات ورڅخه جذبوي او د هغوی وبلن حالت اړوي و چې ته سیمي سالیډ ته. بله غټه دنده چې ده د غایطه موادو سټور کېدل، تر ډیپیکیشن وخته پورې د دې کې د غایطه موادو سټور کېدل. دا یو قسم پاراستالسیس حرکت لري چې قرار سره دا غایطه مواد له دې خوا څخه روان دي. کومې خواته ډاکټر صاحبانو؟ د ریکټم خواته. په ریکټم کې خپله موږ پوهېږو ډاکټر صاحبانو دا نرف فلکسس کې ځینې دوه رقمه فلکسس دي، یو موټور دی او بل سینسري دی. سنسري نرفز تر دې اندازې دي کله چې ریکټم فیل سو ډاکټر صاحبانو سړي ته ډیزایر د چی پیدا کیږي؟ ډیفیکیشن، چې دی باید ډیفیکیشن وکړي. یعنی هغه سټریچ ریسپټرز دي. څه رقم ریسپټرز دي؟ سټریچ. دا ریکټم ډاکټر صاحبانو په نر او ښځو په دواړو کې شاوخوا خلا لري، کافي اندازه خلا لري، او دا خلا له دې سره مرسته کوي ډاکټر صاحبانو. دلته قسم خلاوي دي، دا خلا له دې سره مرسته کوي چې مثلا دغه ریکټم ډکیږي، هغه دغه کیږي، پراخیږي، تر څو زمینه مساعده سي دي غایطه موادو دي خارجولو یا ډیفیکیشن. بیا عموما موږ پوهېږو خیر هغه فیزیولوژي بیا تاسو ته وروسته زه وهم وایم، په کله چې موږ تاسې د انس اناټومي فیزیولوژي ووایو د خیر او ناروغیانې په انس کې موږ پوهېږو دوه ډوله دغه دي سپینکټرونه دي، یو چې د انټرنل او بل ایکسټرنل. انټرنل چې د انولنټري خلاصیږي او ایکسټرنل چې ده هغه دي موږ پوهېږو د چی په واسطه باندې خلاصیږي ډاکټر صاحبانو؟ سوماټیک نرفز ارادي ده، او کله چې زمینه مساعده سوه د ډیفیکیشن کولو دپاره تر یغو وخته پورې دغه کیږي، په اصطلاح بیا هغه بیا خلاصیږي او بالاخره هغه نور فیزیولوژي دی ډیفیکیشن به تاسو ته معلومه وي چې کوم مسلز له دې سره مرسته کوي. مثلا په دې کې لیوټر اینای مسل څونه مرسته کوي، په دې کې ابډامینل مسلز څونه مرسته کوي، او خپله پاراستالسیس د کولمو پکې څونه مرسته کوي. تاسو په خپله فیزیولوژي کې ویلې ډیفیکیشن فیزیولوژي په مو ویلې وي نه؟
نو اوس به ډاکټر صاحبانو موږ تاسې انشاءالله تعالی هغه عمومي مرور مو وکړو. بل فیزیولوژي له نظره د لارج انټسټاین ځینې نورې دندې هم شته ډاکټر صاحبانو چې مثلا لکه دغه میوکس ترشح کوي او دغه میوکس داخلي سطح یې سره کم کوي، ښوی کوي. دلته موږ پوهېږو چې نارمل فلورا پکې شته په لارج انټسټاین کې او هغه مرسته کوي تر څو وټامین ک جوړه کړي حتی، او موږ تاسې د بدن د مختلفو برخو د خونریزیو څخه مخنیوی کوي. نو لارج انټسټاین ډاکټر صاحبانو کافي اندازه غټ غړی ده، 1.5 متر ده. نو عموما ډاکټر صاحبانو په دې کې هم مختلفې پاتالوجیانې واقع کېږي، مختلفې ناروغیانې پکې واقع کېږي. د لارج انټسټاین ناروغیانې به د خیره موږ تاسې یو په بل پسې ووایو. د ډیاریا څخه نیولې بیرته تر کانسټیپیشن ډاکټر صاحبانو تر دې تر انفلمیشن، خوشبختانه چې ځینې ناروغیانې ما تاسې ته ویلې دي لکه آفرین لکه بل السریټیو کولایټس، لکه انفیکشس کولایټس، لکه امیبیاسس، په یاد مو دي؟ دا ما تاسې ته ویلي. او ځینې چې پاته دي ډېرې پاته دي، دا به د خیره ووایو. سرطاني او غیر سرطاني ناروغیانې به زه تاسې ته ووایم. یو شی چې زه غواړم دلته یادونه وکړم ډاکټر صاحبانو، لارج انټسټاین باندې به زما په نظر سره زه تر بل هر چا ډېر زیات خبر یم، په دې خاطر چې زه کولونوسکوپي کوم او ډېرې کوم. او کولونوسکوپي کې عموما موږ ډاکټر صاحبانو کولونوسکوپونه په 2 ډوله دي، صحیح سو. یو پل لینته، یو چې د نارمل کولونوسکوپ ده، نارمل تقریبا 160 سانتي متره پورې رسیږي، او پل لین چې ده تقریبا تر 2 متره پورې وي، صحیح سو. دا کولونوسکوپ موږ په انس کې ډاکټر صاحبانو سکوپ داخل کو، خپل طریقه لري. دا په مختلف انګولیشنونو هم راځي. انګولیشن دا معنا چې موږ په اسانه سره کار نس پیدا کولای، مخه مو بند شي. بیا مثلا هغه انګولیشنونه موږ مخ ته وړو او بالاخره زو سیګماید کولن ته زو، داسې پسې زو. دلته یو غټ انګولیشن دلته ده، دا چې موږ دلته راسو مستقیما دلته لګېږي. دا ډېره سخته ده چې ته بیرته لاره پیدا کوې. دا انګولیشن تر څو پورې چا ښه تجربه نه کړي هغه یې په اسانه نسي پیدا کولی. بیا بالاخره زو 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 او داسې پسې زو ډاکټر صاحبانو. بیا دلته بل انګولیشن وي، مستقیما دلته لګېږي. دغه څخه بیا بالاخره هم داسې ډاون کښته روان یو. بیا چیش ته ځو ډاکټر صاحبانو؟ دغه برخه سیکم ته ځو. او دا سیکم ته چې راورسېږو، عموما ډاکټر صاحبانو که تاسې فکر کړی د دغه کې ډېر تیز لایټ وي، د کولونوسکوپ په مخ کې ډېر تیز رڼا وي لکه څراغ. هغه چې دلته راورسېږي، که لږ داسې یو څوک روټیشن سړی ورته ورکړي، سړی دلته له لرې معلومېږي دا چې تک سور لکه دلته یو شی روان ده، لکه څراغ چې دننه پکې لګېږي. تر دې اندازې بیا موږ کولی سو ډاکټر صاحبانو خپل پل لینت کولونوسکوپ سره بالاخره الیم ته داخلېدای سو، تر الیم تر ډېرو برخو پکې تللی سو. نو که چېرته په دوی کې کومه پاتالوژي وي ډاکټر صاحبانو، هغه موږ معلومولی سو. د انفیکسس ډیزیز څخه نیولې تر السریشن، تر ډاورټیکولوسیس، ډاورټیکولایټس، او یا هم مثلا پولیپونه وي ډاکټر صاحبانو، پرازیټونه غټ غټ چنجان منجان او دا شیان پکې ګرځي، او په دې کې سټرکچرونه وي ډاکټر صاحبانو، په دې کې دغه وي ډاکټر صاحبانو پرپریشنونه وي، بعضې ور پرپریټ وي نه پرې سوي وي. په دې کې مثلا ډاکټر صاحبانو دغه وي میلیګننسیانې وي، مختلف سرطانونه، بیناین او خبیث ټیومرونه درته ښایم. نو حتی په دې کې موږ کولی سو اسکیمیاګانې پکې وګورو ډاکټر صاحبانو. بعضې وخت داخلي سطح سره کم سوي وي، اسکیمیا او نیکروس په دغه شیان سره مخ سوي. او نور مثلا کیدای شي چې دا کولن ډېر آزاد سوی وي لکه هارشپرنګ ډیزیز یا ټوکسیک میګا کولان. دا ټول موږ په کولونوسکوپي سره ډېر په اسانه سره تشخیص کولی سو. کولونوسکوپي صرف د دې دپاره نه وي چې مازې هیمارایډ پې معلوم کړي چې دا هیمارایډ ده که نه ده، او نه هم یوازې دې دپاره وي چې ته وګورې چې دا لاور جي آی بلیډینګ له کومې خوا څخه ده. دلته او متاسفانه چې اکثره ډاکټر صاحبان صرف موږ ته مریضان چې ریفر کوي د دې دپاره چې لاور جي آی بلیډینګ څوک ولري، کولمو سره تازه وینه ولري، دوی بیا کولونوسکوپي ورته کوي. بلکې د دې انډیکیشنونه ډېر زیات دي، خصوصا کانټینیوس کانسټیپیشن تر ټولو مهم دغه دی ډاکټر صاحبانو. کرونیک ابډامینل پین، ویټ لاس، ډېر داسې زیات انډیکیشنونه لري کولونوسکوپي، چې ځکه چې مختلفې ناروغیانې موږ تاسې پې تشخیصولی سو، یوازې په انډوسکوپي نه بلکې په کولونوسکوپي سره هم. سټاپ د ویډیو مې یې راوه، تاسې هم غږ نه کوئ.